السلام علیکم ملګرو. افغانستان اولنی میچ د خیره سره سبا شروع کیږي. سبا دغه میچ 2 بجې دی. د چا سره دی؟ د کوم ټیم سره دی؟ د افغانستان دپاره دغه میچ د نورو میچونو په حساب باندې څومره لازم دی ګټل. ټول معلومات درسره شریکوم. ویډیو خپله مو ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. راځو ملګرو د هر څه نه مخکې د افغانستان دغه میچ طرف ته چې په 5 بجې باندې دغه میچ شروع کیږي. سحر وختي 5 بجې باندې دغه میچ شروع کیږي. د پاکستان وخت مطابق خو د افغانستان وخت مطابق 6 بجې دغه میچ شروع کیږي سحر کې AM باندې. او دغه میچ د یوګنډا سره د افغانستان لپاره دغه میچ ډیر زیات مهم دی او په دې وجه مهم دی که وروسته موږ ګورو نو د افغانستان سره په دغه ګروپ کې 2 ټیمونه چې کوم دي هغه ډیر زیات مضبوط دي. ویسټ انډیز ټیم ته موږ ګورو، نیوزیلند ټیم ته موږ ګورو، ډیر زیات مضبوط ټیمونه دي. ویسټ انډیز الریډي میچ هم ګټلی دی او PNG میچ بیل دی. د افغانستان دغه 2 میچونه خو چې بالکل لازم په لازم وګټي ځکه چې د سبا د یوګنډا سره چې کوم میچ دی دغه ګټل ډیر زیات ضرور دي چې افغانستان وروسته بیا مطلب ویسټ انډیز سره یا نیوزیلند سره میچ وکړي. یو میچ هم وګټي افغانستان ته چانس د مخکې تلو ملاویږي. او بل میچ د PNG سره د هغه وروسته دی چې هغه په کوم تاریخ دی هغه هم تاسو سره به شریکوو. د هر میچ نه مخکې به تاسو سره موږ ویډیو شریکوو چې دا میچ په دې ټیم باندې دی او د دې ټیم سره دی او څومره اهم دی دغه میچ. نو سبا د افغانستان د یوګنډا سره میچ دی. دغه میچ ډېر زیات ضرور ګټل پکار دی. افغانستان له اول بیټینګ کې چې ټاس وګټي اول بیټینګ پکار دی او په دې وجه باندې اول بیټینګ پکار دی چې افغانستان ټیم کم از کم یوګنډا ته 200 هدف ورکړي. ځکه چې دغه وروستو میچونو کې بیا چې د بارانونو نه پکې وشي نو افغانستان پر رنټ په حساب باندې شي. رنټ به د افغانستان ښي دغه کمزورو ټیمونو باید افغانستان ښه بیټینګ وکړي او کم از کم یوګنډا په 1.5 سل نه مخکې اوټ کړي نو افغانستان به ډېر ښایسته رنټ سره دغه میچ وګټي. بل میچ چې PNG سره دی وروستو دی د هغې معلومات به هم به موږ تاسو سره شریکو چې په کوم ټایم باندې دی او په کوم تاریخ باندې دی. خو دغه PNG والا میچ هم ډېر زیات ضرور دی. که موږ تاسو ویسټ انډیز ټیم ته وګورو نو ویسټ انډیز ټیم پرون میچ ګټلی ټیم دی، ډېر مضبوط ټیم دی خو کولی شي چې افغانستان اپسیټ وکړي او هغه ټیم ووایي. او پاتې شو نیوزیلند ټیم هم کولی شي چې افغانستان ټیم هغې ته شکست ورکړي. افغانستان چې کوم بالینګ دی، افغانستان چې کوم بیټینګ دی او بیا خاص کر ګلبدین نایب پام کې راغلی دی که همدغه شان په اوپنینګ کې وچلېږي د ابراهیم زدران سره وچلېږي یا د ګربز سره وچلېږي. دواړه ښه دي مطلب چې هر یو سره راوباسي. او زه هم چې سټارټ کې به ګلبدین واچوي نو دغه لکه څنګه چې سکاټلند سره واچو 9 شپېته سکور یې وکړل، 15 څلوریزې او شپږ شپږیزې والې وي او په 10 پوینټونو باندې کړي. دعاګانې به کوو چې افغانستان ټیم دغه اولنی میچ وګټي، افغانستان ټیم دغه مورال نور هم بلند شي او د افغانستان د روانو میچونو دپاره چې کوم PNG سره دی، نیوزیلند سره دی، ویسټ انډیز سره دی، دغه میچونو دپاره افغانستان په دغه ګټلو باندې نور هم تیار شي او نور هم د هغې حوصله اوچته شي. که تاسو هم د افغانستان په دغه روان سباني میچ باندې مطلب ډېر زیات خوشحالېږئ چې مطلب افغانستان ټیم وګټي نو د ډېر دعاګانې وکړئ. دغه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې بعد ملګرو ته پوسټونه کوي، بعض نه بلکې ډېر ته پوسټونه کوي چې میچ په 2 بجې دی او په کوم ټیم سره دی. دغه دواړه معلومات خلکو ته پوسټ کوي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د افغانستان د بریا په هیله ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. په امان.